په جلال آباد کې د دوديزې لویې جرګې په ملاتړ غونډه دا ناس خلک چې قومي مشران، دیني عالمان، ځوانان او د ښوونځیو ښوونکي او زده کوونکي پکې هم شامل دي، له اوسني حکومته ناراضه ښکاري. دوی د حکومت پر سیاسي، اقتصادي، امنیتي او نورو ګڼو برخو نیوکې کوي او د حل لپاره یې د دودیزې لویې جرګې غوښتونکي دي. موږ مشرقیوال د لویې عنعنوي جرګې په کلکه ملاتړ کوو. کوو یې که نه کوو؟ بلکل یې کوو. په کلکه ملاتړ کوو، حمایت یې کوو او عنعنوي لویه جرګه، دودیزه جرګه په مشرقه کې غواړو. په دې وخت کې د لویې جرګې د ټول ملت د استازو یوه غونډه جوړول اړینه ده، ځکه 15 کاله په افغانستان کې کېږي چې موږ او تاسې په جنګ کې مبتلا یو او موږ او تاسې د جنګ او د جګړې نه امن طرف ته ورنغلو. موږ اوس د دغه دولت نه، د دولتي چارواکو نه قسم په خدای ډوډۍ نه غواړو، کور ته نه غواړو. موږ امن غواړو، امن. او د امن واټن دونه لرې ده چې په زرابین هم نشو لیدلی، په زرابین. او دغه یوازینۍ لنډه لاره چېرته دودیزه لویه جرګه. موږ ډېر په تکلیف یو، په دې خاطر په تکلیف یو چې زموږ زامنو ته څوک وظیفې نه ورکوي، زموږ ورونو ته څوک وظیفې نه ورکوي. فقط ما خپل منځ کې صاحب نښتي دي، تقسیم دی او جنګ دی او ججال دی او هاها او بګیر ده. دا شی موږ نشو منلی او نه یې منو. په ورته وخت کې د ننګرهار ولایتي شورا غړي د دودیزې لویې جرګې خلاف دي او وایي په اوسنیو شرایطو کې د لویې جرګې رابلل د ستونزو د حل لار نه ده. یو تعداد خلک به دا به د چوکو نه لرې کږي، بیا بار سړی دا به یو رواج پاتې شي چې څنګه د چوکۍ نه لرې شي بیا به غاکه چې لویې جرګه راغواړو. نو زما په شخصي نظر به چې فوکس په انتخاباتو ډیر زیات وشي، چې راتلونکي انتخابات شفاف انتخابات راشي او زموږ او ستاسو یو شفاف رئیس جمهوري، نو لویې جرګې ته ډیر کې نه ضرورت شته دی او نه فعلي وخت دا ایجابي چې باید لویې جرګه جوړه شي. دا افغانستان نور سره کش نه کا، لویې جرګه ده دې ته وګوري چې افغانستان په څه شي کې خیر دی، دې ته وګوري چې افغانستان په څه شي باندې جوړېږي. که لویې جرګه باندې جوړېږي، دا خو لویې جرګې هم جوړې شوي دي، بیا به هم جوړې شي نمایشي یو 15 کسان هم دغه خلک دلته ولایت کې او په کابل کې تاوږي هم دغه خلک به وغوښتل شي. بیا خو هغه ولس خلک نه غوښتل کېږي لویې جرګه کې چې صحیح استازیتوب وکړه، د ولس هغه په اطرافو کې پراته دي، دغه 15 کسان دي اوس هم سره ناست دي. لویې جرګې ته څه ضرورت دی؟ د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم په کابل او يوشمېر نورو ولایتونو کې د دودیزې لویې جرګې پر جوړېدو ټینګار شوی او حکومت یې په خپلو کړو ژمنو کې پاتې بللی.